د هیله نجیب تازه مرکه وایي مسعود هم مکتبونه سیزل دا چې د هیبت الله او اشرف غني په اړه څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور او سیاسي فعاله هیله نجیب د پخواني قومندان احمد شاه مسعود په اړه یو تازه مرکه کې وویل هغه د ډاکټر نجیب الله له لوري په واک کې د شریکېدو له فرصت لرلو سره بیا هم جګړه غوره وګڼله او ښوونځي وسیزل. هیله نجیب په کنایوي ډول د مسعود پلویانو ته اشاره لرله چې هغه د افغانستان ملي اتل بولي او په ښو القابو او الفاظو یادوي. د پخواني ولسمشر لور په یو تازه مرکه کې د طالبانو د نالیدل شوي مشر ملا هیبت الله په اړه هم وپوښتل شوه، خو هغې وویل چې هیبت الله څوک دی، ولې چا نه دی لیدلی، رښتیا په دې نوم څوک شته او که نه. نوموړي دغه راز په افغانستان کې د جمهوري نظام سقوط د پلار د واکمنۍ له سقوط سره پرتله او له هماغسې ورته دردونکې وبالله. د هیله نجیب په باور دا ځل بیا د افغانستان کادرونه او ځوانان په هیواد کې توهین او له هیواده وتلو ته اړ شول چې دې ته یې د 30 کلونو وړاندې دردونه بیا تازه کړل. هیله نجیب په ورته مهال ټینګار وکړ چې افغانان له دغه وضعیت څخه د وتو لپاره فرصتونه او ظرفیتونه لري، خو پکار ده چې په هیواد دننه او بهر ټول وطنپال قومونه منسجم او په ګډه د افغانستان د ژغورنې لپاره مبارزه وکړي. هغې په تازه مرکه کې له هیواده د ولسمشر غني د وتو په اړه وویل چې سمدستي د دغه کار په اړه قضاوت له وخته مخکې دی او د وخت په تېرېدو سره به معلومه شي چې دی ښه پرېکړه کړې وه او که نه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.